ټماټر سره خوړل پسې لاړ شه که نه. نیت یې لرم ستا په ما کې سیمه ده په خپو مې دردونه کې خپې مې تبه و برباده شولې مړې نیت یې لرم. دا به د پلار روډ دا به څوک وړو که نه زه پر که په سترګه مو زه لاړه شم. په خپله لاړه شه زه بدې خو نه ښکاري زه و چې زه نه شرمېږم ما به څوک وشرموي ځه مړې ګرځوئ. عام شرمېدلي چېرته په شرم باندې شرمېږي داسې حساب دی که نه عزت ګټې مې بشه که نه نه سړي بچی لا خو ما ته د نه سړي بچی مه وایه ته نه سړي لږ یې مړې شه که نه چې ته دا عادتونه کوې او تا ته ما بوجۍ کاڼي دې مخې ته وانړولو ته خو وینه که راکړه راکړه خوشحاله یم داسې راک ورک شئ زه به زده کومه پاپا سره جګړې کې زویا جګړې به سره نه کومه زه ورته یم زهر روړ ټماټر نو دې وي نظم او نظمه څه به نه خوري دی چې غرمه شي نو وي روټۍ راواچوه کاري صاحب وایي جګړه مه کوه جګړه د سپو کار دی. نو دا سپی ده که نه سپی نه ده او زه سپی نه یم چې سپو سره م ژوند دی سپي به رانه نه جوړېږي. پیسې راکړه پاپا سره مې جګړه مه کوه مال پیسې راکړه زه به ټماټر پیسې دله درکومه خدایه نو ښه دی چې دا زوی خو مې شته دی دا واله پیسې راکړه وانو تاسو مرسته کې پیسې تا نو خو پیسې والا جو 100 روپو پسې اوس 40 روپۍ اخلئ ستا مړه قرقري سره دې ناسته پاسته وګوره خلک داسې ځي راوړي وګوره وګوره دا زما چې تربیت دی پوه شو که نه که په تا شو نو والله که دی یو پوټې تا ته به تلو تا څه تربیت کړې تربیت یې ما کړی دی الحمدلله همدغه شان تربیت به یې کومه دا څنګه چې روان دی او وي بنې داسې سهل که نه بس ما سره خبرې ډېر مه زیاتوه لرې شه بس ما سره خبرې ونه کړي د سره خبرې نه کوي نیکه به لرې شه وي بې دا چې مړ شي نو ښه به مې ټماټر خورم کوچې او منچې تیار زما پلار ته لا نه تلې ورشه که نه وږي یمه په خوم دلې زه منډه ووه لاشه بچی ښه لاشه دا ځان له پکې چپس هم واخله او چنچور هم او بیپیلالي پکې واخله بیپیلالي واخله هلته وله پیسې تا ورکړي که نه هر څه ورکړي واخله والله دومره مې خوښه وي او په دې ځینې عادت مې اوس دومره بدې شي که نه خو دا زوی مې دی دا زوی به مې سبا وایي چې تا خو زمونږ د مور سره د وخت نه داسې وي زما مې د سر تاز وي اوس مې داسې بشي لکه د خپې چپړه سر مې د سره سپین شو که نه رښتیا وایم ګیره مې د سره سپینه شوله خو ښځه مې نه کړلې زما سره سر سپین شو خو تم سړی نه شولې ښه سړی ولې ما کیسې چل دی دا دی 2 مې خپې دي 2 مې لاسونه دي یو مې سر دی یو مې تنه دی ولې په ما کیسې چل دی دا سړی به ستا په شان دي دا ښځه به ستا په شان دي ښځه خو به ستا د مور په شان وي ښځه خو ستا د مور په شان دي مړې ګینې راځه په کبډي راشه راشه که نه زه په کبډي راشه که ما ته څه لرې سړو ورشه چې دا ستا در باندې مات کړي سړی کوم دي زما د مقابلې سړي شته دی نو څه وکړم تبه و برباد نه شوم ستا دی که نه ما سره ګپ مه کړي ګوه آرام کښېنه ته چې اوس یې چوته کړم او دې ځمکې ته یې داسې روړم که نه بیا به خلک وایي ښځې وویله ته مخ دې ورک شه په منې خدایه په داسې ښځه دې اړولي والله نه سړی دی نه اجړا دی او نه ښځه دی خو زه بس راکړې دي امي د اواځان پسې بند که غله راګډ شوي دي څوک دو تښتوي نه لکه د بلا خپې د خدای مسلمان خیر خو دې ودانیه ما سره خبر مه کوه ما ته بابا ویلې ده سره خبر نه کوې دا څه د غول شان دی راشه خو تودېږي اوس زما خپل خورئ خپل زوی ته دا خبرې ښیي چې ما سره به خبرې نه کوې نو دا راته ووایه د خدای مسلمانه ستا څنګه اراده ما سره خبرې کوې خو نه کوې نه کوې را سره مسلمانه هم مې دله روړې وې دا بازو هم مې دله روړې اوس خو مې ملګري که نه اوس خو مې ملګري که نه دې طریقه هم درته زه ښیم دا داسې ویې که نه ودانیه چاکو به جیب کې واچوې او چې داسې کې که نه وده وګوره اونې اوس خو مې ملګري که نه په ایماندارۍ خو دا راته ووایه کیس و چېرته روان یې
پوچھ ٹماٹر کھاتا مجھے ټماټر ولاړو راشه خو تودېږي نو هغه دلب بې غیرته پلار به دې لیکلو که نه پلار مې پښتو درلې ما ته پلار وایي پښتو مې لرلې وایي ته لاړ شه ټماټر راوړه پخپو به در نی سر شو ماښام شي لارې کوڅې ستړې کړې نه کار شته نه روزګار شته مړه نه مونځ شته لږ نصیحت خو ته کوه که نه کله ناکله مړه کله ناکله ورته جومات ته مانځه ته ځوې مړه کله کله به ورته جومات ته ځم ولا ټماټر څو پیسې درکړي تره خوا هم خوا بس واچوې دا ټماټر باندې وروړه ټماټر تروړه بیا کور ته راځه سیده وګوره ما سره ګپ مه ختمه ظالمه چې ما سره ګپ لګې که نه په موضوع به دې سري امونه به خوري دا بازو شلتالان به خوري الوچي به خوري خرماڼی به خوري په ایمان اوس دې ملګری یم خو نه زه دې خوښ یم بیا ته قصه وایې زه سره ګپ نه لګوم ښه صحیح ده بیا ته وایه بیا زه هغه سره پوچې ګپ هم نه لګوم څه ورته وایې بابا پاپا هغه سره کوچنی ګپم نه وی د نن بچی را پنځه که په دې ځای لاره ځه ټماټر وړه بیا راځه ځه 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 لا دې مړ شه ځه سړی به پوه یو که نه درغمه دا جګول کور دی نه دا جګل خو دا درې موره ده چې کراچۍ ته تللی یاره دا خو ډېر بې جبې سړی وخته ما ته یې وې راشي وي زه به په کور کې یم نو زه یې په دې ګرمۍ کې روکړلم او دې کراچۍ ته لاړم هغه دا درې موره ده چې تللی دی او تیسې زه یې ورېره یم ښه الله دې رله ژوند درکړي خو که بیا رنګ وکړه که نه نو ورته یې متطهر راپسې راغلی و او هغه و چې ډېر بې جبې سړی وختې صحیح ده تا ټینشن مالی چې راغله زه به ورته ویم صحیح ده بای جان صحیح شو زه صحیح ده نو صحیح شو ځه زه صحیح ده ورکړو خدای چې رقم خلک او دلته به راځي بابا ماما چېرته دی مړه د خدای مسلمان هر ته چې زم نو ستا روانې څه چېرته ځې پي ټي وي ته روانې ما بابا ماما ځان دې داسې ښکلی جوړ کړی ما هم ځان ښکلی جوړ کړی ما ځان سره بوځې راشه خو تودېږي د پلار زوی دی که نه ما ځان سره بوځي ټول عمر مې ستا پلار په اوږه باندې وګرځو خو خیره نه ونه وي او چې تا ځان سره پي ټي وي ته بوځم که نه نو ته باید څه کوې ډایلاګ دې درځي او ته ماته یو ډایلاګ وکړه زه ستا نوم ګورم بیا دې بوځم ځه یو ډایلاګ ماته وکړه لکه خو زه وایم سمه لار به پرېږدي د شیطان په لار به ځغلي او پښتون چې هوښیارېږي ډینګي ماشي به خوړلی دا د فلمونو ډایلاګونه نه دي هغه ساده ډایلاګونه دي ته چې کوم ډایلاګونه ولیکه د دغه ډایلاګونو وخت تېر دی ملګريه هغه خلک چې کوم دي که نه هغه اوس په کور کې ناست دي تا نه به زه مړه قاري جوړوم قاري دا ډرامو دا ګپ مپ ګوره پرېږده به دا کو چا سره ګوره نه لګوم بره ښه دا خو زما ساته دوا کوه چې دا سپینې جامې دې مچولو دا ښکلې واسکټ ته مې پیاچولې دي مور د څه شوه نو کوټه کې ده کوټه کې ده چې راپاه نه سي په لاسونو او په خپو باندې نکریزې لګېدلې دي وایي سم ده لا وختي دي اوسه نیت یې واس کړه نیت یې واس کړه اوسه هلته ناست رشه ځان سره یې راوله مړه خوار سینګې د شینانه بخي خورې در لمبولې بیا څه چل دی نو سیده وګوره که نه ماشاءالله څنګه ښکاري نوسې د چا دی نوسې د چا دی الله دې وله جون ورکړي او الله دې د شینه د سوري نه وساتي چې هغه ته لاړ خورې ډېره مینه ورسره مه کوه ډېره مینه ورسره مه کوه ګوره سبا به دنه لکه د خارو د توتي پاسي دا ما په خپل لاس کې اغشتې دي اوس مېرې موهې په خوب کې لیده ما ته وایي خوشحاله که خپې مې په دې کور کې خو داسې خپې ما لکه سپي چې څوک په بوجۍ کې بند کړي او یو میاشت پلس یې بیا راپرېږدي په دې کور کې زموږ عزت شته نه مې رور عزت کوي نه مې زوی عزت کوي او نه مې انګور عزت کوي لکه زه خو ځم او نارینه سره لږ ټکه پکه کوه ښه په خپو وله زور کوه په سر وله زور کوه د نیا خو خیال ساته که نه صحیح ده که نه زما بچی دی پلار خو داسې د روپۍ نه دی ونیسه د چپینو یار دغسې دی پلار مو ونیسه
لا خو دوا کوه چې سر دې تینی والے ټیم را باندې نه تیریږي خامخا به تش کون ماتې نو بیا به ماشوم له ورکې داسې چل به وکړي چې مور دې راته څه وایي که نه نو هغه خبره به ما ته رارسې ښه پوه شوې بیا مور مې راته نن دا وي مور دې ګوره ډېره شیطانه ښځه ده پوه شوې ستا پلار یې لاس کې اغوښتي ټول عمر یې پرې کور کارونه وکړو ما ته به خبره کې زه به له 100 روپو لوټ در کوم بیا ښه د 100 لوټ به م در کوم ام مې مرلی ښه ودرامونه به م خورې پوه شوې او داسې چل به کې چې په ټیم به مدرسې ته ځې ښه د مور به نه منې که مور راته وایي چې نن د نیا کره بوځم او نن پلان کې ځای ته نو د هر څه نه بیا پاتې د سپارې سبق د سکول سبق چې سړی رانه جوړ شي پوه شوې زما بچی دی داسې چل وکړه کوټې ته لاړ شه ګرمي ده پکې ته کښېنه پوه شوې او چې د سبق ټیم شي سپاره به راوالې زه برقه په سروم زه به یې په خپله بوځم ښه پاسه ځه پاسه یا الله ته خو زما دا نوسې نیکعمل او صالح قرآن خان یې راته لوی کړي اوس مې ده ته سترګې دي پلار یې هغه د اوس خو داسې وختم نو چې دې خو راته څه مخېږي که نه ولې خاندي تخلیق والله زور درلګوم ګناهګار یې نو ګناهګار یې نو که قبر به پتا وي په ما نه وي والله ولې خاوند مې چې څه کېږي مړه مړی به زه درمۍ نه وي ای خبره کوم او ګوره ماما دی او مور چې دی ماشوم داسې کېنولی دی خې کړي دي مه کوه هغه نیا نه به هغه ښې خبرې زده کړي دا پخواني خبرې به چې زده کړي هغه ورته ښې خبرې نه ښیي که هغه ورته زما ستا په سر غیبت کوي خیر دی ځه خیر دی مه یېرېږم دا به دا دې زویه Aba, kuraku mama ټیوي دته یو زه ځان سره بوتم نو نه بوتې وګوره کنه ښې وکړل بیا د هغه سره مزه پورې ښه د هغه سره مزه پی ټي وي ته هغه ځای ته بلو خینځي او ځایونه پې چالو کوي او کله ورته کنځل هم کوي هغه دومره ښه سړی دی ما ته کیلم راکړه زه ورته ګران یم هغه هم ماته ګران دی دوکې کو سمې دوکه کو ای ګورې هغه ته ګران شي ښه به درله نه وي هغه سره به نه ګرځي ښه د یوه کیلې تا پسې په ګډ باندې حساب نه کړه که نه بیا نو ته ډېر ویلې د هغه د لاسه نور ایسم مه اخله وی زه به دې بوځم زه به دې بوځم رئیس باچا پېژنې गाने चोई लाड़ा शतर लांगी गुली आगे पीछे जाओ जुल्फे दी दिख रहा हो मस्त जुल्फे दी दिख دا غریدا زیا د سیستابي خو هټ غل دی ستا په سنت کې مې الله پیسې والي ستا په حقیقت کې دې کنه د غلا شي دی الله کړی واو या دا په سوري لا نشي ښا او خدا مې د سسنګ ملاو شو ته بوې بابا مې راته ویلې بابا مې راته قاریږي سبا وته بابا میرا تکاریږي هغه سره باندې دی او تشغل دي ډایرکټ ورته سبا وته نه سکی وای دی وته هغه دې تشغل تو یا بابا مې راته قاریږي چې هغه سبا نه ګرځي تشغل دي بابا میرا ته چې هغه سره نه ګرځي هغه ته یې وایي دا قاینه زما دې زما په نشو قدم باندې روانه ابا دا بشونه کدم بربان والله زه خو چې د تکور نو تا ته تللی دی چې ته کله نږدې شم بیا ما ته تللی دی زما ډبل پارټي ویشو کنه د گاونډیانو نه د پوسټو کړه زما په شان ګول مخو غټي سترګو نری پوزا ته چا ته تللی و دا ده چا د ریموټ ما ته لګري پلان دی وی خندري دی هغه تا باندې خیر دی چې غټ شي بیا به ما ته تللی چې غټ شي بیا به ما ته او زه مدرسې ته به ځې ښه نن به ځې ګورې پرونه مستاج ویلې ویل لیټ راغلی و ویل چې واړه چوټي شو نو دا راغلی ښه په وخت ځه د قرقوري د لاس به نه څه خوري نه به څه اغوندي دا جامې د له ما اخېستې دي زما ورته خیال وی جامې مې د له اخېستې واسکټ هم د له ما اخېستی دی چې دا پلار دې ژوندی که نه هر څه به د له اخلي ښه هغه د دوی خبرې پیسې ما ورکړې زویا او د نیا به دې نه منې صحیح ده که نه ولې به نه منې زما مور ده منې دا موره هغه درته څه وي ما ته به وایي ښه چې څنګه دوی زموږ خبرې به هغې ته نه کوې او بیا خیر دی شیطانې مه کوه الله پې خفه کېږي یو به دروغ نه وي الله پې ډېر زیات خفه کېږي رښتیا خبرې به کوې چې کور کې جومات کې د ښې خبرې واورېدلې که نه هغه به راشي او نیت به وتړېده سي او بسم الله الرحمن الرحیم
نن قاری صاحب دا خبره کوله ښه ته اوس ودرېږه څنګه چل قاری صاحب د ته ووایي چې جهنم هم شته او جنت هم شته ته به څنګه دې ځای کې ودرېږه دې ځای کې ودرېږه دې کې جنت هم شته خیر یا اوس هم د جهنم د قرقوري دپاره دی او جنت زما او د دې استاد دپاره دی ښه ای بچی سبق کې د څه څه زده کړي د څه سپاره ده الف باتا او کوم سبق یې درکړي الف باتا یې درکړي زه د دې نه لږ وامړه که نه نو ته خو درې میاشتې دې وشولې الف باتا او الف باتا لږ دې وامړه که نه دې سي جیم خې دام پسې شته دی ښه بیا هغه داسې پسې وایه ښه لږ بارام لرو چې دماغ یې لږ ښه شي بارام دې په اشراف ولګو شو اوس ولې چېرته سوکړک موکړک راوړه غریب وږې د پاسه شابه 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 سوکړک وخوره ښه بیا او دې سره دوی د خلکو ډېران ګټي ښه بچه سوکړک هم خوره ور څه خوره ډېران هم ګټي